وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سورة آل عمران 42 نمبر آیت. د دې نه مخکې آیاتونو کې د حضرت مریم ذکر او قسم د هغې ذکر دی. یو ربط دا هم دی چې په ما قبل کې بیان د ولادت د یحیی علیه السلام علی خرق العادت او دلته نو اوس بیان د عیسی علیه السلام دی علی خرق العادت. فرمای اذ قالت الملائکة کله چې وې ملائکو یا مریم اے مریم ان الله اصطفاکی په تحقیق سره الله تعالی منتخب کړو تعالی را وطهرك او پاک کړه ته وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وطهرك من الرذائل واصطفاك على نساء العالمين او منتخب کړه ته په خزو د عالمین باندې. اوس دا وطهرك افعال ذمیمه نه پاک کړي او دویم دا د سړو د اختلاط نه پاک کړي. د سړو د اختلاط نه پاکېدل کدا تفسیر واخلو نو دا رد دی په مرزا غلام احمد باندې چې هغه په کشتي نوح کې کوم عبارت لیکلی چې مریم به د یو نه پس بل خاوند کولو معاذ الله او بیا دې له نور زامن او لوڼ هم ثابت کړي دي. نو په هغه باندې رد راغی چې وطهرک الله تعالی ته پاک کړي د سړو د اختلاط نه. نو اوس به دې ځای کې څوک دا ووایي چې آیا رد د یو سړي د قول نه مخکې راتلی شي؟ نو او راتلی شي. الله ته په علم دی چې په راتلونکي زمانه کې به دا فتنې راځي نو مخکې تردید وکړو نو دغه اشکال نشي راتلی چې ګینې دغه وخت خو مرزا ونه نو دا رد پې څنګه راغی. نو الله ته خو علم و چې کوم قسم به فتنې راځي نو د هغه فتنو سرکوبي الله مخکې نه بیان کړه. دویم اوس دا دی چې واصطفاک علی نساء العالمین چې دې ځای کې دا راځي چې ته منتخب کړې په نساء د عالمینو باندې. نو هلته خو د سیدة النساء فاطمة الزهرا دی سیدة النساء فاطمة الزهرا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي دي مخکې حدیث تاسو ووی چې د دې دور چې کافي ده څوک نو هغه حضرت خدیجة الکبرا ده. د هغې هغه فضیلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی او مونږ دا ویلي دي چې حدیث هغه حدیث نه دی چې قرآن سره ټکراو وي معارض به وي. د حدیث خو قرآن سره معارض والی شته نه. نو دې جواب مفسرینو دا ورکړی دی چې هغه جزئی فضیلت دی چې په خپل هم عمر جنکو باندې الله دې له کلي فضیلت ورکړو او په عموم کې دې له جزئی فضیلت ورکړی. دا د هغې جزئی فضیلت دی او په خپل هم عمر جنکو کې کلي فضیلت دی. نو چې علی نساء العالمین راشي نو دا جزئی فضیلت دی. یا مریم اقنتی لربک اے مریم اقنتی عبادتک لربک د رب خپل لپاره شکرن. ولې ځکه چې الله تعالی تا ته هبه کړو بچې بلا ابن نو ته د الله شکر ادا کا. واسجدي ورکعي مع الراکعين سجده وکړه او رکوع وکړه د رکوع کوونکو سره. ذلك من انباء الغیب نوحی الیک دا کرامت د مریم چې دی ذالک مشار له کرامت د مریم دی. من انباء الغیب دا د غیب اخبار دی. نو مونږ ویلي یو غیبي اکوان دي او اخبار دي. من انباء الغیب اخبار غیبي
نوحیه الیک چې دا مونږ وحی کوو تا طرف ته دا د نبی علیہ السلام عظمت شان الله ورته ذکر کوي وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم تپاغ وقت کې نوی وما كنت لديهم تدې سره نوی اذ يلقون اقلامهم چې کله دې غرزول قلمون خپل ايهم يكفل مريم چې څوک به کفالت کوي د مریم دې پاغ وخت کې قلمون غرزول ګوره ټاس پیوشته شو گویا دا یو قرعه وا د قرعی انداز ورته الله دا خولو چې قلمونه به غرزوي په بو کې نو پاغي کې او پته لګیدا چې د چا هغه مخ کې نو هغه به کفالت کوي د مریم او دا بیا دا ټاس چې د زکریا علی السلام هغه ګټلو اقلام نا یا خو بعض مفسرین وایي چې ازلام یعنی تیرونه ته مراد دي قرآن دازه د پارا په دریاب کې دا غرزولیو یا بعض وایي چې هغه قلم ته نه مراد دی چې کوم سره تورات لیکل شوی بعض مفسرین دا ویلي دي نو په کوم چې تورات لیکل شو دا په تور تبرک په دې ابو کې غرزولیو نو قرعه د پارا نو فرمایي وما كنت لديهم او نوی تپا هغه وخت کې اذ يختصمون في كفالتها کله چې د جګړه جوړ کړی او بل سره په کفالت د دې کې یعنی بحث شروع شو اذ قالت الملائکه کله چې وی ملائکه یا مریم اے مریم ان الله یبشرک پتا کې سره الله تعالی زیر در کوي تعالی رب بمولود په ولد سره بکلمت د یو خپل حکم منه چې د جانب د الله نه دی اسمه المسیح چې دا حکم د الله دی نوم دا مسیح دی لانه وجد کلمتين ورتولي وي بکلمتين ورتولي وي ذکر ورته کلمتين وي چې لانه وجد بکلمت کن د مندلشو په کلمت کن سره نو ذکر ورته کلمه ویل شي کلمه د کن استعمال شو کلمه ورته ذکر ویل شي الله وی کن پس فیکون پس شاغسی نو په دې وجه باندې کلمه کن دې ذکر راغی نو اسمه المسيح نوم د مسیح مسیح المسیح دا د مبتدا خبر دی او دا جمله چې دا په موضوع جر کې د کلمې صفت ده عبرانی جبه کې مسیح اصل کې دا مسیحا معنی دا مبارک اصل کې دا سو مسیحا معنی دا مبارک المسیح نو اسمه المسیح وجه تسمیه د مسیح صدا مسیح ته مسیح ولې ویل شي ذکر ورته ویل شي چې دا د مسح يمسح فتح يفتح نه دی چې برس والا مرض نابینا چې کوم هغه به مسح سرا الله ټیکول چې د مسح کړل لاس به براکا غنو الله به ټیکول قاموس عمدۃ القاری فتح الباری ټولو کې دي چې د مسیح لفظ د عیسی علی السلام د پاره استعمال شوی دی او د مسیح لفظ د دجال د پاره استعمال شوی دی مسیح الدجال د عیسی علی السلام د پاره استعمال له او د دجال د پاره استعمال له فرق به پکې سوي فرق پکې دا دی چې د مجرد ماده مسح يمسح او د دجال مسیح چې دی نصاح يسيح د سیاحت نه دی دا د مسح يمسح نه دی او هغه د ساحه يسيح نه دی اوس که د دواړو اصل ماده مسح يمسح وی دویم تفسیر دام دی که د دواړو ماده چې د مسح يمسح نشي نو د فعیل وزن د فاعل او مفعول دواړو د پار راځي نو مسیح بر وزن فعیل دا به عیسی علی السلام د پاره د فاعل په معنی کې وي او دجال د پاره به د مفعول یعنی ممسوح عینه په معنی کې راشي ممسوح عینه اوس کو څوک دا وایي چې د پاره تاسو
د اسم فاعل په معنی کې راوسته د مسیح علیه السلام د پاره هغه د پاره د اسم مفعول وجه مونږ وایو الته وجه شته کنه چې د دجال دا یو سترګه براوتی بټه بوي نو ځکه به دته ممسوح عینه ویل شي الته ورسره قرینه په دلالت کوي ممسوح عینه نو مونږ په دې وجه باندې د پاره به د مفعول په معنی کې وي هغه د پاره به د فاعل په معنی کې وي نو فرمایي ابن مریم نو عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا برکتی بوي دې په دنیا کې والآخرة نو قرآن دلته وایي چې برکتی بوي په دنیا کې او مرزا غلام احمد هغه په دغه درس عبرت کې وایي چې معاذ الله ثم معاذ الله زنا پسې بګرځي والآخرة په دنیا او په آخرت ومن المقربین او دې بعد مقربین نبی ويكلم الناس في المهد وكهلا او خبر کوي د خلق سره په مهد کې په زنګو کې وکهلا او په پوخ عمر کې نو دا هغه د 14 سپاره غایت ته کنه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا په زنګو کې د اعلان کړو ومن الصالحين او د صالحانو نه قال رب ان يكون لي ولد نو قالت رب ان يكون لي ولد يا الله كم زينب زما زوی راضي ولم يمسسني بشر او مزغني مسکړي او بشر قال كذلك نو قال لها جبريل دا دې ته جبريل وي كذلك انت تبم دغه سوي الله يخلق ما يشاء تب دغه سوي لکه څنګه چې سړو بنی مسکړي او طالب الله زوی درکې الله يخلق ما يشاء الله تعالی پیدا کوي چې سو غواړي اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کله چې فیصلو کې دی او کار نو خبر ادا د بل نه داغي ته وي چې کن موجودن نو فيوجد ويكون فيوجد هغه موجود شي ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل ويعلمه الكتاب او تعلیم به ورکي د کتاب بلا تعلیم البشر بغیر د بشر د تعلیم نه والحکمت نو دې زبدا کتاب علم چې د علم ظاهری بشي او ورپسې چې د حکمت نو د علم باطینی شو والتوراة والانجیل والتوراة والانجیل او تورات او انجیل د دواړو علم به ورله ورکي دا ورله الله ورکي نو يعلمه الكتاب دې کې دوه قول دي کتاب نه مراد کتابتون دي او بل چې نو کتاب نه مراد ادریس خان لوی رحمت الله علیه فرمایي چې مراد ته نه قران دی او حکمت نه سنت ته ولی ادریس خان لوی رحمت الله علیه دا جواب کوي هغه وایي چې چونکه په اخره زمانہ کې با د الله تعالی د جبه باندې قران دا خلکو ته بیانې تعلیم به ور کوي او سنت د نبی علیہ السلام سنت به د ژوند دي کوي نو په دې وجبانه ته نه دغه مراد دی ورسولا الى بني اسرائيل او دې رسول او ګرځول د رسول بني اسرائيل طرف ته اني قد جئتكم بآية چې د خلکو توي به اني قد جئتكم بآية مارا تکړه تاسو ته په نشانه سره من ربكم د جانب د رب تاسو نه ان يخلق لكم من الطين دا چې ز پیدا کوم تاسو د پاره اي صورتا لكم اني اخلق صورتا لكم ز جوړوم تاسو د پاره یو صورت من الطين د خټینا کهیت الطير پشان د مرغه نو فانفخ فيه وبكي ورکم پاغ کې فيكون طيرا باذن الله فشب فيكون فيصير طيرا باذن الله دابا مرغیشی په اذن د الله سره و ابرئ الاکمه والابرص او زب سیکوم جوړوم با اکمه لرا چکم نابیناوی والابرص او د برص مرض وی په و احيي الموتى باذن الله او زب ژوند کوم مړو لرا په حکم د الله سره اړمبه چې د سوک ژوند کړو اغا سام بن نوح د نوح علی السلام زوی
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ او زب خبر در کوم تاسو لا چې ستا سخري وما تدخرون دا د معجزې ذکر کوي وما تدخرون فی بیوتکم فی المستقبل او کوم چې بتاسو ذخیره کوي په کورونو خپلو کې مستقبل کې ان فی ذلک لآیه فتاکید سره پدې کې خامخا نشانی ده ای دلیلا دلیل پکې لکم استاسو د پارا ان کنتم مؤمنین که چرتاسو ایمان راړي نو استاسو د پارا دلیل علی صدقی زما په صدق باندې آیت لکم علی صدقی دا به دلیل وي زما په صدق باندې ان کنتم مؤمنین که چر مؤمنان یې اوس دې ځکه تاسو ګورئ دا د سوره آل عمران دا آیت ته او یو د په سوره مائده کې په اومه سپاره کې 110 نمبر آیت دیکھو 49 نمبر آیت تے او په سورہ مائدہ کې 110 نمبر آیت تے او تلسم سپارہ سورہ مومنون کې 14 آیت تے او دا سے په 22 سپارہ سورہ صافات کې هغه کې 125 نمبر آیت تے د ټولو آیاتونو دا معلومی دي چې بندم باز اشیاء خالق دی بنده هم ځکه چې دی وایي چې انی اخلق لکم بظاهر تعارض دی نو بظاهر دی وایي انی اخلق لکم قرآن آیت په دلالت کوي من الطین خټې نه جوړوم درله پیدا کوم اخلقو په معنا د پیدایش دی نو د بعضو اشیاء بنده خالق دی او دا د معتزله مسلکم دی بیا ځکه چې دا سوره ال عمران او د مائده آیاتونه چې دي د خلق نسبت حضرت عیسی علیه السلام ته پکې شوی دی په دې دواړو آیاتونو کې د خلق نسبت چاته شوی دی عیسی علیه السلام ته شوی دی او هغه بنده دی دغه مومنون او صافات والا دوا آیاتونه چې دي هغه کې صفت د احسن الخالقین ذکر شوی دی نو معلومیږي چې نورم خالقان موجود دي دغه چې دا خو اسم تفضیل دی او دغه فضیلت په اسم تفضیل کې چې وینو دا په غیر باندې وي نو الته دا معلومیږي بیا او دا سه سوره انعام په اومه سپاره کې 101 نمبر آیت ته او بل سوره رعد د 14 سپاره کې 14 آیت ته سوره رعد د 14 سپاره 14 آیت سوره انعام هغه کې 101 نمبر آیت دغه دواړو آیاتونو کې دواړو نه معلومیږي چې خالق صرف الله دی کما چې د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده ده مسلک دی نو بظاهر کو تعارض راغی جواب دا د مفسرینو کړه دی خصوصا علامہ علوسی رحمت الله علیه هم جواب کړه دی قاضی ثناء الله سے هم کړه د مظهری کې خازن کې هم جواب شته حافظ عماد الدین ابن کثیر هم کړه دی ټولو کړه دی جواب چې خلق په معنا د ایجاد او د تکوین دی خلق په معنا د ایجاد او د تکوین دی یو شی د عدم نه وجود تراوستل په دغه معنی کې خلق راځي او د خلق اطلاق په تقدیر او په تصویر او تسویه په دې معنی کې مرাজি یعنی یو شی په یو اندازه کې تیارول دی یو سی صورت او شکل جوړول او دے برابر جوړول اوس خلق په معنا د تکوین چې دینو د الله د پاره ثابت دی او په معنا د تصویر چې د اطلاق په بندګانو باندې صحیح دی نو بیا په کې بظاهر تعارض هم پاتې نشو دویم جواب قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه کړه دے
خدا جواب صرف د مؤمنون او د صافات د احسن الخالقین متعلق دی. ګوره د ټولو څلورو آیاتونو چې د دوو سره کم تعارض جوړیږي د هغې نه دی. هغه دا دی چې دا فتبارک الله احسن الخالقین دای علی سبیل الفرض ویلی دی. اگر چې په نفس الامر کې وای بل یو خالق نشتا، بیا اگر کچری فرض کړی شي، که فرض کړی شي نو الله دا غي نه بهتر پیدا کولو والا دی. نو په دغه دوه آیاتونو کې غیر الله ته چې خالق ویلی شوي دي دا علی سبیل الفرض ویلی شوي دي. او د آخري دوه آیاتونه د انعام او رعد والا چې دي نو په دې کې د هر شی خالق الله د نفس الامر په اعتبار سره ویلی شوی دی. نو بیا تعارض نه جوړیږي. ومصدقا لما وجئتكم مصدقا لما، ما تاسو ته راتګ کړی دی مصدقا لما ای موافقا لما بین یدیه، موافق د هغه کتاب یم کوم چې مخکې مانه یعنی موسی علیه السلام باندې تورات من التورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، او د پاره دې د پاره م راغلی چې لأحل لكم چې حلال کم تاسو د پاره بعض هغه چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې، بعض هغه چې په تاسو حرام شوي دي هغه در باندې حلال کم. اوس دې کې تاریخ ابن حمام کې مبسوط بحث دی په دې باندې چې حلال حرامول دا خدا الله کار دی، د مخلوق کار نه دی. حجت الله البالغه کې امام شاه ولی الله رحمه الله هغه فرمایي چې حلال او حرامول صرف د الله کار دی. انبیاء کرام صرف دی لرا بیانولو والدی. نو ولی احل لکم بعض الذی چې حضرت عیسی علیہ السلام وی نو دی مطلب دا دی چې زه حلالوم ستاسو د پاره، یعنی په حکم د الله سره چې کوم کتاب هغه مال را کړی دی په هغې کې بعضې حرام حلال کړي دي. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، مطلب دا چې الله کتاب راکه نو هغې حلالوي. لکه دې کې مسله د حیض راغله، په دغه ځای کې حرمت حلت ته اړولی دی. بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية، اور اتک کړه ما تاسو ته بآية په نشاناتو سره من ربكم د جانب در تاسو نو فتقوا الله، ويرګه دا الله نه فی تحلیل ما حرم الله من قبل، په تحلیل د ما حرم الله کې چې مخکې دین هغه حرام بیا الله حلال کړو. واطيعوني فی التحلیل، او اطاعت کوي زما په تحلیل کې. ان الله ربي وربكم، پتا کی سره الله چې دغه زمام رب دې ستاسو رب دې فاعبدوه، پس دا غي عبادت کوي. هذا صراط مستقيم، دا نه غلار دا. فلما حس عيسى منهم الكفر، کله چې عیسی علیه السلام محسوس کړل، احس عیسی ای علم عیسی، عیسی علیه السلام چې کلم معلومه کړه منهم الكفر، د دې قوم نه کفر. ولی لما رأوه، کله چې دې قوم ولیدل نسخ بعض احکام التورات، دې قوم ولیدا نسخ د بعض احکام د تورات، نو کفروا به، چې هغه وی دې خو د تورات احکام راته بدل کړل، نو انکار وکړ د. نو فلما احس، یا بداسي وی فلما احس عیسی، کله چې محسوس کړو عیسی علیہ السلام منهم الكفر ای القتل حين ارادوا قتله، کله چې اراده د قتل وکړه،
نو قال من انصاری الاللہ، نو ویوے سوک زما مدد کون کی دی اللہ طرف تا، من انصاری الاللہ، سوک زما مدد کون کی دی اللہ طرف تا. قال الحواریون، نووی حواریانو نحن انصار اللہ. دا حواری لفظ دا حور نا دے، حور نا معنی دا دا مفید. بعضی وی چی دا دی رنگون چونو دا سپین سپینو دا دغی معنی سپین والے دے حور، او بعضی وی چی دی رنگون چونو اغا سپین سپینو، بعضی وی چی دا دوبیانو کپڑے بے صفا کولے نو اغا با سپینولے زکا ورد حواری ویلش. بعضی وی چی زڑون سپینو نو دا حواری معنی سپینوالے، نو سو کوئی رنگون سپینو، سو کوئی کپڑے بے سپینولے صفا کولے بے، او سو کوئی چی زڑون دے سپینو. بعض وی دی سردارانو کپڑے بے سپینے اغسطے، نو پا دی وجہ ورطا حواریون ویلشو. نحن انصار اللہ، منگستا ملگریو، نحن انصار اللہ، منگا اللہ ملگریو. نو نحن انصارکا لئن انصار اللہ، منگستا ملگریو زکر چی منگا اللہ ملگریو. آمنا باللہ، منگ ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے، وشہد بے اننا مسلمون، او گواہو سے چی بتاکی سر منگا مسلمانان. ربنا آمنا، تگواہیو کا چی منگ اطاعت کون کیو. ربنا آمنا، اے رب زمانگا منگ ایمان راوڑے دے بے ما انزلتا پاغ کتاب کم چی تا نازل کردے یعنی انجیل باندے. واتبعنا الرسول، منگ تابداری اکرا در رسول. فاکتبنا مع الشاہدین، پس اولی کا منگا دا گواہانو سرا. الشاہدین للحقائق والخلائق، چی اگا گواہان دا حقائق و خلائق دی. ومکرو مکر اللہ، تدبیریو کو ومکرو دی تدبیرو کو. ومکر اللہ، اولام دا تدبیر جواب ورکو. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین جواب ورکا ان کے دا مکر کا ان کو دے. اغلب المدبرین، سوک چی تدبیر کئی پاگے کہ اغلب اللہ دے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، کلے چوئی اللہ تعالیٰ چی اے عیسیٰ انی متوفیکا، ز قبض کا ان کے امتالرا، قبض کا ان کے امتالرا. اللہ ورطا فرمائے مرزایان چیدی نو لفظ متوفی کا دا دینا لفظ متوفی کا دا دی لفظ ناغی استدلال کئی دی عیسیٰ علیہ السلام پا مرگ باندے. جواب دا دے چی دا متوفی مجرد مادہ وفادہ، معنی دا پورا پورا آغستل. مثال پر طور الکریم اذا وعد وفا، شریف سڑے آغوی چھ وعدو کی نو آغا پورا کئی. وفیت کل نفس، مجرد مادے وفادا، وفات دے مجازی معنی دا. نو کہ چرے حقیقی معنی مراد واقلے نو معنی بسوی چیز بتاسو پورا پورا اخلم، پدے کہ بیا دا وفات معنی نشتے. او کہ مجازی معنی دے نی دا وفات واقلے بیا مالی حق وانے رد نرازی. دکھا چی متوفی کا ای ممیتو کا دا اسم فاعل دے، نو معنی بداوی چیز بتالا وفات در کوما، اس دخبل طرف تو چتوم رافعو کہی لے لیا، اسو چتون کے امتحال رخبل طرف تا وفات بدل در کوما پا مستقبل کی.
ځکه چې په اسم فاعل کې زمانہ د استقبال هم وي زمانہ د استقبال پکې هم وي ابن عباس رضی اللہ عنہ هم د متوفی کا معنی کړی دا ممیتو کا بل د عیسی علیه السلام د پجوند او دوباره راتګ په دې باندې احادیث متواتره مشهوره موجود دي او اجماع ده به نو څوک د دې رد کولی شي دا خو دې خبیثانو د انګریز په ایما باندې د پلیتانو په امت مسلمه کې د توڑ پیدا کولو دپاره یو شوشه دا ویشتې وه نو اذ قال الله یا عیسی کله چې وی الله تعالی یا عیسی انی متوفیک زو قبض کون کې امتال رف المستقبل په مستقبل کې ورافعک الی او اوچتون کې امتال رخبل طرف ته مستقبل کې ود مړوم اوس د ځان ته اوچتوم اسمان طرف ته ومطهرک منجیک من الذين دعوا كساننا كفروا كافران دي وجاعل الذين اتبعوك او غرزون کې هغه کسان لرا چې ستا تابعداري وکړه فوق الذين كفروا د پاسه د هغه کسانو چې هغه کافران دي الى يوم القيامه تر ورځې تر قیامت پورې نو فلم يبق لليهود ملك ولا ولایت باقی به پاتې نشي یهودو د پاره ملک او نه ولایت اوس دې اتبعوک فوق الذين كفروا الى يوم القيامه د دنیا اشکالات په دې خبر راوچتي نو په دې باندې ځان پوهول غواړي ځکه چې دا مسله د عقایدو د بیا دې ځای کې دغه څوک ستا تابعداري کوي نو هغه به د هغه کسانو د پاسه وي چې کوم کافران دي تر ورځې تر قیامته پورې اتبعوک علامہ علوسی رحمت الله علیه لیکلی دي بیان القرآن کې مشته چې د اتباع دوه قسمونه دي د اتباع څو قسمونه دي دوه قسمونه یو اتباع کامل دی یو اتباع قاصر دی یو اتباع کامل دی او یو اتباع قاصر دی اتباع کامل مسلمانانو وکړه او اتباع قاصر کافرانو وکړه یعنی نصاراو او دلته د اتباع کامل والو د فوقیت ذکر دی او الذين كفرون مراد يهوديان دي نو ګورئ وجاعل الذين غرزون کې ما کسان لره اتبعوک چې ستا تابعداري وکړه فوق الذين كفروا د پاسه دا کسانو چې هغه کافران دي الى يوم القيامه تر ورځې تر قیامت پورې نو اتباع کامل چا کړی د مؤمنانو دا مؤمنان به اوچتوم په دنیا په خلقو باندې ثم الی مرجعکم بیا ما طرف تستاسو مرجع د فاحکم بینکم پس فیصله وکم پمیان تاسو کې فيما کنتم فيه تختلفون پاغ توحید کې کوم کې چې تاسو اختلاف کوئ فاما الذين كفروا بار الله کسان چې کافران دي فعذبهم عذابا شديدا عذاب ورکم غیر عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نبوی دی د پاره څوک مدد کون کی واما الذين امنوا بار الله کسان چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی فیوفی مجورهم پورا بدله ورکړي له اجرونو دی
والله لا يحب الظالمين او الله نخوخي ظالمان لرا ذلك نتلوه عليك من الآيات ذلك المذکور دا مذکوره چې نتلوه عليك مونږ تلاوت کو پتا باندې من الآيات دا آیاتوننا ای من الدلائل دا دلائلنا والذکر الحکیم او دا ذکر حکمت والا ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم پتا کی سره مثال دی عیسی علیہ السلام پنځ د الله باندې کمثل آدم پشان د مثال د آدم علیہ السلام دی ان مثل عیسی عند الله پتا کی سره مثال دی عیسی علیہ السلام پتا کی سره مثال دی عیسی علیہ السلام عند الله پنځ د الله کمثل آدم پشان د مثال د آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی اوس دلته دو خبرې یو ربط د ما قبل سره دی چې اول ذکر شو چې وفد نجران عیسایانو نبی رسول الله سره مناظره وکړه چې هغه مناظره وکړه او د دلایلو نه عاجز راغلل نو بیا وی چې تاسو قران کې عیسی علیہ السلام ته روح الله او کلمت الله ویل شي او دین دا معلومی چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی او که بیا زوی د الله نه نو د چا زوی دی چې د الله زوی نه دی نو بیا د چا دی پلار بیا څوک دی دلته نه الله جواب ورکړي چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم مولانا ادریس کندوی رحمت الله علیه وی چې حضرت آدم الله پزما کوانه پیدا کړ دے اللہ پزمکہ پیدا کر حضرت آدم علیہ السلام بیا اللہ دے برا بوتو بیا پزمکہ باندے راو لے گو دغس عیسیٰ علیہ السلام ہم دے اللہ پزمکہ پیدا کر بیا اسمان تبوتو بیا بے مزمکہ تراو لے گی نو زکا ورطوئی چی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یو مسئلہ دی کہ بلم دا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم آدم علیہ السلام تخلیق د سسیز نشوے دی بارک آیاتنا بظاہر یو بل سره معارض دی اغدا سے آل عمران کی دا یو آیت دا یو شو ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم آیت نمبر 59 بل په سورہ اعراف اتم سپارہ 12 آیت تے او یو اشتم سپارہ سورہ صاد کی سورہ سجدہ کی شپگم آیت اور سورہ صاد دو اجتماع کی 71 نمبر آیت دی سلور آیاتونو کی دا آدم علیہ السلام دی سلور زائے کی دا آدم علیہ السلام تخلیق چی دے دا دا خٹی نا دے د خټی نه داغه تخلیق دی وتل سمزي په سورہ مومنون کې 12 نمبر آیت ته هغه کې د 12 نمبر آیت ته
سورہ مومنون کی او سورہ حجر 14 سپارہ دیکھی 26 نمبر آیت تے مومنون والا آیت نا معلومی گدا چې د خټې د خلاصې نه پیدا شوی د جوهر نه پیدا کړی دی او سورہ حجر 14 سپارہ کی 26 آیت تے ہو 28 آیتم پکې ده حجر کې 33 آیتم پکې ده دغه آیاتونو نه دا معلومیږي چې مونږه انسان یعنی آدم د بدبودار خټې نه پیدا کړی د بدبودار هغه خټې نه چې هغه ټنګ ټنګ आवाज کوي هغې نه پیدا کړی او سورہ صافات 23 سپارہ 11 نمبر آیت دینا معلومیږي چې انختون کی خټې نه الله پیدا کړی دغه یو آیت د سورہ رحمان کی 14 نمبر 20 سپارہ کی سورہ رحمان کے 14 آیت تے 20 سپارہ کے اگے کی دا ذکر دے چې د ټیکری غوندې ټنګ ټنګ کولو والا خټې نه پیدا کړی دی او فخار مانم د پور کې پوښ شوی نو بظاهر پدې کې یو تعارض راغی جواب دا دی چې دی آیاتونو نه دی طرف ته اشاره ده چې د آدم تخلیق مختلف اطوار او احوال سره شوی دی چې د آدم علیه السلام تخلیق مختلف اطوار او احوال سره شوی دی ټول نړمبه د ځمکې نه خټه واغستا داغه دن نه بیا داغه خلاصہ او جوهر یعنی خالص او عمدہ جزء تروي استو هغه په وبو کې واغګ هغه نطین لازب یعنی انختون کی خټه نه جوړه شو بے سمودا غدغه سکی خدا تر دې پوری چې حماء مسنون یعنی رنگ او بوی والا خټه نه جوړه شو بیا چې د آدم علیه السلام مجسمه تیار شو نو په هوا کې د اوچولو د پاره کې خدا نو د اغینا اغه صلصال کالفخار انتهایی سخت د ټیکری غوندې دا جوړه شو دغه سید آدم علیہ السلام تخلیق د عناصر اربعه خټه اوب هوا اور د دینه شوی دی خو چې غالب پکې خټه ده نو په دې وجه ویل شي چې تخلیق د خټې نه شوی دی جمل وغیرہ دا جواب ورکړی دی نو په دې آیت سره مکمل هغه اعتراض د انسان خود به خود رک شي نو تعارض خود به خود پاتې نشي بظاهر کوم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون دے د خټنه پیدا ک بیا ورته کن فيكون پشد یاغسی الحق من ربك هو الحق من ربك جانب دربستان فلا تكن من الممترين مکه گید ممترین شکیاننا فمن حاجك فيه
من بعد ما جاءك من العلم. پس څوک تاسو سره حجت قائموي پس دا غنا چراغ تاسو لره علم نو فقل ورته وای تعالوا ندعو ابنانا وابناکم راشي مونږ بس تاسو اولاد امراو غواړو او خپل بمراو غواړو ونساءنا ونساءکم خپل خزي تاسو خزي وانفسنا وانفسکم خپل بمراشو تاسو بمراشي ثم نبتهل بیا بارزو کومنګا فنجعل لعنت الله على الكاذبين ولعنت بوغرزو په کاذبین باندې منا ومنکم استاسنا زمنا. حضور علیہ السلام د نجران نصاراو جانب نه یو فرمان ولېګو باقي کې درې سيزونه چو ترتیبوار ذکر کړي شو. یو داو چې تاسو اسلام قبول کړئ دویم داو که چې اسلام نه قبلوي نو جزیه ادا کړئ او دریم داو چې د جنگ لپاره تیار شي که جزیه نشي ورکوله دوی په آپس کې مشوره وکړه شرحبیل عبد الله بن شرحبیل جبار بن فیض حیات بن قفص د نبی رسول الله خدمت کې دا کسان راولېږل د خلکو حضرت عیسی علیه السلام الوهیت ثابتولو د پاره ډېر بحث او تکرار وکړو نبی علیه السلام سره نو په دغه وخت کې دا آیت مباهله نازل شي چې آیت مباهله نازل شي نو حضور علیه السلام نصاراو ته د مباهله دعوت ورکړ پخپل حضرت فاطمه حضرت علی حسن حسین دا ځان سره راوستر مباهله د لپاره تیار شو مباهله دعوت ورکو دا ټول راوختل دا شرحبیل چې د خپل ملګرو ته وی چې دا نبی دی او کده سره مباهله وکړه نو هلاکی دا وزمون د هلاکت اسباب شي لہذا بس د شرطونه چې سی پاغي باندې بروغ ټول په دې خبره اتفاق وکړه نبی علیہ السلام په دې باندې جزیه مقرر کړه او صلح وکړه دیم قبول کړ ابن کثیر معارف کمالین ټول دارا غسته فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل نو د باب افتعال نم دا راځي او د مفاعلین نم راځي او د مباهله معنی صدا الدعاء بالتضرع یعنی عاجزه سره دعا کول ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق فتاكيد سرا دا واقعات حق دي لهو القصص الحق او قصص چې دا مصدر دی په معنا د بیان کې دی وما من اله الا الله نشته بل معبود مگر یو الله دی ما من اله ما من موجود غیر الله الا الله مگر یو الله دی وان الله له العزيز الحكيم پتا کې سره الله تعالی غلب والد حکمت والد فی المهلت په مهلت کې فإن تولوا كجردي مقوارو عن المباهلة مباهلين مقوارو فإن الله عليم بالمفسدين
پتا کی سره الله تعالی عالم دې په مفسدين باندې. قل يا اهل الكتاب تورتو اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، راشي تاسو هغه کلمې طرف ته چې برابر د پمیان زمونږه او پمیان تاسو کې. الله نعبد الا الله، دا چې عبادت نکو مونږه مگر دی یو الله. ما قبل سره رب دا دی چې مناظره کې چې کړه دی ته شکست شو او مباهلین انکار وکړو، نو الله مخکې فرمایل چې يهود او نصارا دواړه موجود دي، نو دواړو ته کل عام دعوت اوس دي زنه ور کوي. نو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، خدایان د الله نه علاوه. دا خبر دی وکړي لا نعبد الا الله لا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نه بجوړي بعض در خدایان دا الله نه علاوه. فإن تولوا کچردی مخواړو د توحید نه، فقولوا تاسو وایي چې اشهدوا بأننا مسلمون، گواهو سي چې موږ مسلمانان. فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. حضرت عدی بن حاتم نه روایت ته وای ما عرض وکړو چې یا رسول الله مونږ په دې عبادت نکو. نبی رسول الله فرمایل چې ترا ته دا وای چې تاسو د پاره یعنی د پادریانو سيزونه حلال حرامول کنه، او تاسو دې دا خبره منله کنه منله. د ورته او دا سم کول، نو نبی رسول الله ورته دا غرب منل شو کنه. ترمذی کې دا روایت ده. فإن تولوا كچردی مخواړو فقولوا واشهدوا بأننا مسلمون. یا اهل الكتاب، یا اهل کتاب، شکایت اول لما تحاجون في ابراهيم، ولې جګړه کوي تاسو په بار د ابراهيم عليه السلام کې. وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده. لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل، او کوم چې نازل کړي شوی دي په تورات او په انجیل کې، الا من بعده مگر پس داغنا. افلا تعقلون، آیا پس ول تاسو کې عقل ناراضي. ها انتم هؤلاء حاججتم فيها، اور تاسو خلق، ها انتم هؤلاء اور تاسو خلق، حاججتم فيها، حاججتم فيها. هذا تنبید پاردان تم مبتدا هؤلاء دې خبر دا ویل شوی دي چې هؤلاء د الذين په معنا کې، او حاججتم دا دې سله ده. بعض وایي چې حاججتم جمله مستانفه ده، داغه بنا پړمبنه جمله باندې ده. نو انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، تاسو ته پاږي کې علم شته، نو فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ولې تاسو جګړه کوي پاغه سیس کې تاسو له پکې علم نشته. والله يعلم وانتم لا تعلمون، الله پويږي تاسو نه پويږي. ما كان ابراهيم يهوديا، نه ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا نه عيسائي، ولكن كان حنيفا مسلما، لیکن اغا مائل من الاعتقادات الفاسدة. ولكن كان حنيفا اي مائل عن الاديان كلها، مائل دے طول ادیاننا. ولكن كان حنيفا مسلما اي منقادا للاعتقادات الصحيحة، وما كان من المشركين، او نه دے مشرکاننا. ان اول الناس ابراهيم، پتا کی سراړم بنه، ان اول الناس ابراهيم، بنه اولا په خلقو کې په ابراهيم عليه السلام باندې، الذين كسان اتبعوا، چا چې داغه تابعداري کړې ده،
وهذا النبي دا نبی محمد علیہ السلام دے والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي والله ولی المؤمنین او الله تعالی کارساز دے د مؤمنانو ودت طائفه من اهل الكتاب ودت طائفه من اهل الكتاب وخیو ډله د اهل کتابو دا د اهل کتابو نه یو ډله دا خبره خوخی اول خو دې ځکه به مونږه ربط بیان کو په ما قبل سره دی هغه د عبارت د اهل کتابو د دعوت بیان مخکې د هغې د شرارتونو ذکر دی چې دا خلک به ایمان څنګه راړي طائفتن مراد یهود دی هغه عمار حذیفه معاذ یهودیت طرف ته دی آواز ورکړو لو یضلونکم ودت طائفة من اهل الكتاب فخیو ډله د اهل کتابونه لو یضلونکم چې چریتا سوی گمراه کوي وما یضلون الا انفسهم وما يشعرون الله فرمایي پس باندې هم گمراه کوي بالشبهات اليهودیه په شبهات یهودیو سره شبهات بدرته ورځي وما یضلون الا انفسهم وما يشعرون نو گمراه کوي دي مگر خپل ځانون لره وما يشعرون او دې شعور نه لري یا اهل الكتاب دلته منکرین نبوت ته خطاب دی منکرین نبوت ته خطاب دی یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله لم تکفرون بآیات الله ولتاسو انکار کوي د آیاتونو د الله تعالی د اهل کتاب ته وي لم تکفرون بآیات الله ولتاسو انکار کوي د آیاتونو د الله تعالی یعنی د قرآن وانتم تشهدون انتم تشهدون تعلمون ان محمد النبي مرسل تاسو دې گواہی یعنی تاسو دا پیژنئ چې محمد علیہ السلام نبی مرسل دی انتم تشهدون انتم تعلمون او انتم تعلمون نه چرته دا سمجھ کرانش لکه انتم تشهدون او انتم تعلمون نه چرته دا خبره په سمجھ کرانش چې چرې دې اقرار حق نه کوي یا دې ته علم نوي نو دې لپاره به کفر جایز نه کدی ته علم وی کدی شهادت کوي کنه کوي کفر دې لپاره جایز نه دی وجداد چې کفر د خپل ذات په اعتبار سره قبیح فعل دی دا په هر حال کې ناجایز دی البته د علم او اقرار نه بعد نو دا چرته دا سمجھ کرانش د دې وجدا د چې کفر د خپل ذات په اعتبار سره قبیح فعل دی هر حالت کې ناجائز دی البته علم اقرار نه بعد کفر اختیارلو کې ملامت نورم زیاتی مفتی شفیع رحمت الله علیه دا لیکلی یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل اوس دلته شکایت ته اهل کتاب ولتاسو خلط کوي حق لره د باطل سره څنګه الايمان بموسى وبكفر وموسى عليه السلام ایمان هم راوړی دی بیا په کفر هم کوي وتكتمون الحق او تاسو پټوي حق لرا یعنی نعت محمد د نبی رسول الله تعریف وانتم تعلمون انه حق تاسو ته علم دی چې دا حق دی وقالت طائفه من اهل الكتاب اوس بر بیا دی يهوديانو د اهل کتاب یو طائفه مخکې دا لیکلو مخکې یادونه کوي چې د يهوديانو د اهل کتاب یو ډله تاسو خوې د خپل عقیدې نه اوس دلته نه دی دغه د خویولو طریقه هغه بیانوي هغه دا چې عبد الله بن سیف عادی بن زید حارث بن عودیه یو عبد الله بن سیف دی یو عادی بن زید دی یو حارث بن عودیه دی دا د یهودو پیشوایان دا د یهودو مشران
نو دای دې خپل چیلو چمچو ته سبق خو چې دروازه په شورو کې تاسو زبانی طور مسلمانان جوړ شي زړه سره نه بیا ما خام وای چې نه یاره د اسلام نشو منلی په دې وجه داسې وایي چې مونږ ته اسلام کې څه خبره په نظر را نغله نو چې نور خلق دې خبرې ته وګوري نور خلق بم د اسلام نه تاوشي نو هغه ذکر کوي چې وقالت طائفه من اهل الكتاب او یو ډلې د اهل کتابونه امنو بالذي بالقران انزل على الذين امنوا چې نازل کړي شوی د پاک کسانو چې ایمان راوړي د وجه النهار په شورو دروس کې ابتداء نهار دای وجه سرولې دی تعبیر وکړو ځکه چې د ملاقات په وخت کې د ټول نړمبه نظر چې دی دا په مخ باندې پریوزي ملاقات چې وی کنه په دې کې نړمبه نظر چې وی نو دا په مخ باندې پریوزي په ملاقات کې د عبدالقادر پټیل ذکر وی چې سپیکر ته مخ ساتي دا چې کده درته ګوري اسمله کې مراد صحیح ته وی کنه سپیکر طرف ته مخ کچ ګوري ځکه چې دا ملاقات کړم به نظر په مخ باندې پریوزي نو دا ځکه وجه النهار وی وکفروا اخره او انکار کوي د اخر کې یعنی په اخر کې به انکار کوي لعلهم يرجعون خایږي چې دی پوي شي رجوع کی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بیا به تاسو اقرار مکوئ دا غچا د پاره چا چې تابعداري وکړه د دین تاسو ولا تؤمنوا باور مکوئ پاک خلقو الا تصدیق نه کوي اقرار نه کوي الا مگر دا غچا لمن تبع دينكم چا چې تاسو د دین تابعداري وکړه صرف هغه سره اقرار کوئ بل چا سره نه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا تعلق د ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم سره دلته دا په میانس کې جمله معترضه ده قل ان الهدى هدى الله ورته وایي چې بتا کې سره هدایت چې غدا الله هدایت نه لار د الله چې دا دین اسلام دی ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او دا هرڅ د دې د پاره دی چې بل چاته هم ولې ملاو شو او یحاجوکم عند ربکم یا جګړه کوي تاسو سره په دې ضرب تاسو دا ان یؤتا باندې عطف دی ان یحاجوکم او یحاجوکم دا ان یؤتا باندې عطف دی او دا او یحاجوکم دا ضمیر احدن طرف ته راتاوی اس احدن چې دی اگر چې دا مفرد دی مگر معنی د جمع ده ځکه چې دایره نفي کې واقع دی مطلب دا شو چې د خپل خلقو نه علاوه نور باندې اعتماد مکوي چې مسلمان تاسو باندې حجت حق غالب رانشي نو ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم روح المانی کبیر قرطبی وغیرہ کی دی چې ان یؤتى احد دا د یهود مقوله ده او لا یؤمنو سره دې تعلق دی یعنی دا ممنه چې چرته بل څوک اغلب هم داسې ورکړي شي څنګه چې تاسو له درکړي شوی دی او دا ممنه چې په تاسو به څوک غالب شي د حق په وینا کې
او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید الله تورته وای پاک حبیب چې پتا کی سره فضل چې قرآن توحید او اهل سنت والجماعت بید الله په قدرت د الله تعالی کې یوتیه من یشاء ورکی چال رچو غاړي والله واسع علیم والله وسعت والد علم والد یختص برحمته من یشاء خاص کئی دا شاہی اعلان دے اس شاہی اعلان دا اللہ دا جانب یختص برحمته من یشاء خاص کئی پخپل دین سر چال رچو غاڑی واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ فضل والدے لوی فضل والدے ومن آل الكتاب دال کتابنا من انتامنو بقنطار اغسوک چتاسو ان تأمنو بقنطار کچر تاسو اغا امانت ور سره کې خود بقنطار یو لوی خزانه تنوین د تعظیم د پاره دی لکه عبد الله بن سلام او داغه ملګری نو یؤدیه الیک هغه به تعالی واپس درکې یهودیانو کې داسې مشتا چې د تا ور سره امانت کې خود یو لوی خزانه نو واپس به درکې ومنهم او داغه نه باز داسې من ان تامنو بدینار کچری یو دینار دے مور لورکو لکعب بن اشرف چی دے لا یؤدیه الیک اب واپس ندر که الا ما دمت علی قائمہ مگر دا چکتا ہمیشہ ولاڑی دا غد سر دا پاسا جدا کی گی اتنا بسر وقت ورطا ولاڑی سنگا غا دینار بسنگا چلی بیا بے در کئی در لا الا ما دمت علی قائمہ چپا سر ولاڑی بیا آیت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرے چې دا انتدا حق حاصل لے چې هغه د مدیون نخپل حق وصولولو د پاره هغه پسې لګیدلی د مدیون نه د خپل حق حاصلولو د پاره هغه پسې لګیدلی خامخا اور پسې لګیدلی زما اقرا کړه هر وخت ورته پوسه کې ولاړی زما هغه پیسې ذالک بانهم قالوا دا پدی وجه چې دی وی لیس علینا فی الامیین سبیل لیس علینا نشته په مونږ باندې مونږ لرا په امیانو باندې سلار یعنی سبیل الزامن سبیل کی دا تنوین عوض د مضاف الیه سبیل الزام ای اموال العرب په مونږ باندې حرج نشته که مونږ د دینه دا پیسې مې بزور له یقولون علی الله الکذب دا دی په الله باندې دروغ جوړي او هم یعلمون او دی خپويږي چې انهم کاذبون دی دروغ جن دي بلا من اوفا بعهده بلکې چاچی پورا کړو عهد خپل لرا من اوفا بعهد دا جمله مستانفه ده عادی کی ضمیر الله تتاویږي او دا خبره چې په راتلون کی آیت کې نورم خصي واضح بشي باقی کی جگہ عہد اللہ راغلے من اوفا بعہدی واتقا او چویری دا خیانتنا نو فإن اللہ يحب المتقین پتاکی سر اللہ تعالی خوخی متقیان لرا ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانهم پتاکی سر دلتن تخویف دے ان الذین آغکسان یشترون بعہد اللہ چیغی بنقض عہد اللہ اخلی نقض عہد دا اللہ تعالی ماتین عهد ان الذين يشترون ذا تخويف له اخلي بعهد الله بنقض عهد الله وايمانهم الكاذبه دروغ قسمون خوري ثمنا قليلا بنقض عهد باندې پیسې اخلي ثمنا قليلا نو يشترون ثمنا قليلا بنقض عهد الله وايمانهم بدروغ قسمونو بنقض عهد ما طول باندې ثمن قليلا لګي پیسې اخلي اولئک لا خلاق لهم دغه خلقو د پاره اسی سنشتا فی الاخرت په اخرت کې په جنت کې ولا يكلمهم الله نبو سره الله خبر کې به کلام طیب ولا ينظر الیهم یوم القیامه نبو ګوري دې ته په نظر رحمت سره په ورځ د قیامت ولا یزکیهم نو پاک کی دی لرا ولهم عذاب علیم دی د پاره عذاب دردناک دی شان نزول د دې آیت دا دی دا خلق مبارک نازل شوی دی چې تورات کې تحریف کړو
او کوم يهوديانو چې د نبی عليه السلام صفات په تورات کې بدل کړو په هغه رشوت غستو دا د هغه خلکو بارک نازل شوی دی ولا يكلمهم الله يوم القيامه الله به سره قیامت پر ورځ دای سره خبرې نه کوي ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم نبي پاک کی ولهم عذاب الیم وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب دا پنځم شکایت ته وان منهم الذين بعض داسي لفريقا داسي اودلهم يلوون السنتهم بالكتاب په کتاب باندې خپل جبه تاوي راتاوي په کتاب جبه تاوي راتاوي تلاوت غلط کوي تاوي راتاوي والتمر والتاوان تلاوت کوي داسې کوي تلاوت تاوي راتاوي دغه خلک یادې بلکې لتحسبوه من الكتاب وای چې ته بدا ګمانو کې دا دې کتاب وای هغه کې خبره دي اره خبره چې کوي قران آیت وی الله دې معفو کی لا يكلمهم الله لا ينظر اليهم يوم القيامه مؤمنين تب وای ګنده دې کتاب تلاوت کوي لکه تا ته خدا ګمان در کوي وما هو من الكتاب الله وی دا کتاب نه لفظا نه تعویلا دا خو دې بل سوي ويقولون هو من عند الله او بیا دې دا وی دا الله د جانب دی وما هو من عند الله دا الله د جانب خدا سے نو دا ويقولون على الله الكذب دا دې په الله دروغ جوړي وهم يعلمون دې خپويږي چې دا دروغ جن دي انهم کاذبون خپويږي چې دا دروغ دي ستلز غزه وای چې خپل وای دا چته کنه دا شپارسته دا کنه وای دې خپويږي ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب ندی مناسب یو بشر د پاره چې غل الله کتاب ورکړي ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوه او حکم او نبوت ورکړي علم ورکړي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله بیا خلق توي زما عبادت کوي دا الله نه علاوه د دې ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب ما قبل سر ربط سد ابو رافع يهوديو چې نبی علیہ السلام فرمایل چې عیسی علیہ السلام دا الله بنده دی معبود نه دی عزیر علیہ السلام هم دا الله بنده دی نو هغه وی چې دا الله بنده دی په دې باندې هغه وی چې ولې ځان ته بیا رب وي الله دې رد فرمایلو پراتون کې آیاتونو کې شان نزول دا د اصل کې وفد د نجران راغلو دا غي په موجودګۍ کې بعض يهود او نصارا ویلو چې اے محمد ولې تغواړي چې موږ ستا غوندې چې موږ ستاوم داسې پرستشو کو څنګه چې نصارا د عیسی ابن مریم ته سجدي کولی عیسی ابن مریم ته نصارا سجدي کوي کنه اوس هم چې چرچونو ته ورشي نو سجده ورته کوي کنه وی موږ ول استاد داسې پرستشو کو نبی رسول الله فرمایل معاذ الله دا الله پناه د موږ به غیر الله بندګي کوو یا بل چاله به دې دعوت ورکو الله خو موږ دې کار لنیو را لېږي په دې باندې د آیت نازل شو چې ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين مگر ځان ته ربانيين وای ځان ته سوای ربانيين الرباني دا د ربنا اسم منصوب دی الف نون په دې کې زائد دی ربانی هغه سړی ته ویل شي چې د الله او داغه د دین اطاعت وکړي اطاعت مضبوطه سره کلک نیولو والي
حضرت حسن رحمت الله علیه فرمایي چې دا ربانیین چې د علما فقهای امت ته ویل شي. بعضی وایي چې علما معلمین ته نه مراد دي، بعضی وایي ربانی عالم با عمل ته ویل شي. ولكن كونوا ربانيين، بلکہ عالم با عمل شيء بما كنتم تعلمون الكتاب، وجه دې چې تاسو خلقو ته کتاب خای، تعلمون الناس الكتاب، وبما كنتم تدرسون، او په سبب د دې چې تاسو دې تدریس کوي یعنی تقرؤون لولئ. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا، الله حکم نه کوي تاسو ته دې خبره چې تاسو ملائکی راونی سي او انبیاء راونی سي اربابن خدایان ته نه جوړ کړي. ایامرکم بالکفر، آیا تاسو ته حکم کوي په کفر سره بعد انتم مسلمون، پس د اغنا چې تاسو مسلمانان وي، پس د اسلام نه تاسو ته د ارتداد حکم کوي، داسې نه کیږي. تلاوت وکړه راشي، تلاوت وکړه یو ملګری ښه یو ملګری تلاوت وکړي. تاریخ مالی کړی ورګه تاریخ ورته زرستو وي خجي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 یوتیایم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ربط د ما قبل سره د سبق الغایات کې دي چې اے يهوديان او مشرکان او تاسو بزان تاسو په نبی علیہ السلام باندې ایمان نه راړي، حالانکه معصوم پیغمبرم حضور باندې د ایمان راړو مکلف دي. انبیاء کرامو نه دا وعده غستل شي وا په دې کې دوه قول دي. تفسیر خازن کې دي چې عالم ارواح کې وعده غستل شي وا. دویم قول دی تفسیر تبری سوکر طبری وی چې کله یو نبی په دنیا کې مبعوث کېده هغه نه ودا وعده غستې شو چې حضور باندې ایمان راړل، د حضور نصرت کول او خپل متبعین ته دې تاکید کول چې کچره دې په زمانہ کې راشي نو په دې باندې ایمان راړي او مدد وکړي. دا ویل شو. سوال دا دی چې ایمان مخکې راړل ممکن دي؟ ایمان مخکې راړل دا ممکن دي، خدا مدد کول به مخکې څنګه ممکن کیږي؟ لکه تبع ایمان راوړو د مخکې نه بیا دغه خطر روانو، قرآن کریم کې ذکر راځي، خدا مدد به مخکې څنګه کیږي؟ جواب دا دی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام جلالت شان بیانولو د پاره او فرمایل چې د مدد به کوي، دا ستاسو ذمہ داری ده. نو فرمایي چې وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. او دې ځای کې دا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ چې ده لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. دیکھ خدا کا جواب موش بیا اللہ فرمائی
میثاق د انبیاء نو واغستو چې کله لما اتیتکم من کتاب و حکمه چې موږ درکړې تاسو له کتاب او حکمت یعنی علم ثم جاءكم رسول بیا را بشي تاسو له رسول مصدق لما معكم چې هغه تصدیق کوونکی دا کتاب کوم چې تاسو سره دی لتؤمنن به تاسو بخامخه پاغ ایمان راړی ولتنصرنه داغه به مدد کوي قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصري الله ورته وی تاسو اقرار کوي واخذتم او قبل وی تاسو على ذلكم مصري په دې باندې زما عهد قالوا اقررنا نصارى ومنګ اقرار کو قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين تاسو گواهو سيزم تاسو سره د گواهان نه یعنی بعضکم من بعض بالاقرار فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون چا چې دینه پس مخواړو د دې میثاقنا بعد ذلك الميثاق نو فاولئك هم الفاسقون داخلت به فاسقون بوي هم المناقضون دا مناقضون وي هم المنافقون دا منافقون وي درې واړه د دې دوه تفسیر دي یو دا دی چې چا نبی نو او د دین اعراض وکړو نو هغه فاسق شو ای من تولا من غیر الانبیاء بعد ذلك چا چې مخ واړو د دینه د غیر انبیاءونه نو هغه فاسق شو بل دا دی چا چې اعراض وکړو د پیغمبرانو نه معاذ الله بالفرض والمحال نو هغه فاسق شو اشکال دا دی چې انبیاء به څنګه اعراض کوي او څنګه باغه فاسق کیږي ٹھیک ده جواب دا دی چې انبیاء نه د دې سیز کېدل محال دي لیکن د دې اهمیت بیانولو د پاره چې چا د فرض انبیاء هم انکار وکي نو هغه هم ګناهګاران دي دا ډېر اهمیت ورکول له وي او دا من چې د من دا حرف شرط ته فمن تولى جمله شرطیه په خارج کې تحقیق ضروری نه دی د جمله شرطیه تحقیق په خارج کې دا ضروری نه دی قاعده ده څنګه چې لئن اشرکت ليحبطن عملك کی دي على تقدير الفرض دلتم دي افغیر دین الله آیا پس علاوه د دین د الله نه یبغونا بغیر د دین د اسلام نه یبغون دی تلاش کوي ولو اسلم من فی السماوات والارض دا غي طاعت کوي څوک چې په اسمانونو کې دي ملائکه والارض من الانس والجن طوعا وكرها بغیر د مشقت نه او په مشقت سره و الیه یرجعون غ طرف ته ټول رجوع کی دي شي قل آمنا بالله ورته وای چې مونږ ایمان راوړل په الله باندې او ما انزل علینا او کوم چې نازل شوی په مونږ باندې او ما انزل علی ابراهیم او کوم چې نازل شوی په ابراهیم باندې او اسماعیل او په اسماعیل او اسحاق او په اسحاق او یعقوب او په یعقوب الاسباط او پاغ نور ډل او ما اوتی موسی او عیسی او کوم چې ورکړی شوی دی موسی علی السلام عیسی علی السلام له نبیون من رب من بیا او له جانب رب دینا لنا نفرق بین احد منهم منتفرقا راول پمیان دي کې دی او بل سره ونحن له مسلمون موږ د طرف ته اطاعت کوونکیو ومن يبتغي غیر الاسلام دینا سوک چې تلاش کوي علاوه د اسلام نه بل دین لرا بل دین تلاش کوي دینن دا د یبتغینا تمیز دی ومن یبتغی غیر الاسلام دینن غیر د اسلام نه تلاش کوي او بل دین تلاش کوي فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين په آخرت کې بده د خسارې والو نه کیف یاد الله شکایت کیف یاد الله قوم څنګه الله ہدایت ورکی دا سي قوم لکفروا بعد ایمان دې کفر کړي پس د ایمان خپل نو شهیدو ان الرسول حق او دا گواہیم کوي چې رسول حق دی وجاءهم البينات اور اغری د سرا واضح دلائل آیات القرآن والمعجزات والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نور کوي قوم د ظالمانو لا اولئک د خلق چې جزاء من عليهم لعنت الله بدل دی دا د بتا کی سرا په دی باندې لعنت د الله تعالی دی ول ملائکه او د ملائکو دی ون ناس اجمعین او د ټولو خلقو دی دا په لعنت دی اولئک دا مبتدای اول له جزاؤهم دا مبتدای ثانی دی او د دې خبر ان علیهم لعنت الله دی دا دوانه ملاوي شي نو د اولئک
خبر جوړ شي. دویم ترکیب دا دی چې جزاءهم دا د اولئک بدل الاشتمال له دا دواړه چې ملاو شي مبتدا خالدین علیهم دا هم ضمیر چې دا حال له فيها کې هانا مراد ته نسره لعنت. نو فرمای اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله بدی لعنت د الله تعالی د والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها دی به همیشه پدې کې پراتی خالدین علیهم پدې به همیشه د لعنت وی لا یخفف عنهم العذاب نب کمیږي دین عذاب ولا هم ينظرون بدیل مهلت ور کې دی شي د عذابنا. اوس دې ځکه دا د سورہ ال عمران 88 نمبر آیت ته دین معلومیږي چې د کافر توبه وا قبليږي الا الذين تابوا توبوا کنه الا الذين تابوا چې توبه وکړه من بعد ذلك واصلحوا نو فإن الله غفور رحيم آیت نمبر 89 کې توبه وا قبليږي. دغه چې په دې آیت کې اول د کافر وعید ورولې شي بیا الا الذين تابوا سره استثناء راغله نو کفار توبه وا قبليږي الله به دې معاف کوي. او په سورہ ال عمران کې درې مزباره کې دا وګوره اخیری آیت 90 نمبر آیت ددنه پس 90 نمبر آیت دې کو وګوره تاسو په دې کې او په سلورم سپاره سورہ نساء اتلسم آیت دواړو نه صراحتن دا معلومیږي چې الله د کافر توبه نه قبلې. نو بظاهر تعارض راغې جلالین د دې جواب بیان القرآن د دې خپل جواب ورکړی دی بیان القرآن چې کافر که چری کفر نه توبه وکي او اسلام راړي نو قبليږي لیکن که چری کافر په کفر باندې وی او د خپل ګناهونو نه توبه کوي نو دا نه قبليږي. که د کفر نه توبه کوي قبليږي او که چری په کفر وی او د ګناه نه توبه کوي دا نه قبليږي. ځکه چې توبه عن المعاصی لپاره ایمان شرط دی او دا په کافر کې مفقود دی. نو دا لومبه آیت د سورہ ال عمران توبه عن الكفر باندې محمول له او دا ورپسې د ال عمران آیت شو د نساء آیت شو دا توبه عن المعاصی باندې محمول له نو بیا تعارض نه جوړیږي. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا من بعد ذلك الكفر بعد الايمان واصلحوا واصلاح وکړه د خپل ځان د عقاید فإن الله غفور رحيم الله بخون کې مهربان دی. ان الذين كفروا بعد ایمانهم پتا کې سره کسان چې کفر یو ک پس د ایمان خپل نبی موسی ان الذين كفروا بعد ایمانهم هغه کسان چې کفر یو ک پس د ایمان خپلنا کفر یو ک به عیسی و انجیل بعد ایمانهم بموسی والتوراۃ ثم ازدادوا كفرا بینورم کفر زیاد کو کفرن بمحمد والقرآن نورم زیاد کفر کو محمد او علیہ السلام او قرآن باندې لن تقبل توبتهم دې توبه ونه قبليږي یعنی د ګناه نه به توبه اولئک هم الضالون او دا گمراه دي عن الاسلام د اسلام د لارې نه لري شي وی دا نه دا د اسلام د لارې نه خطا خلق دي لري دا نه او دا دې کې کفرو بعد ایمانهم ای بموسی والتوراۃ جلالین دا توجیه کړی دی محمد ان الذين كفروا بتا کی سرا کسان دا تقدیرات د جلالین دي ان الذين كفروا وماتوا هم كفار دې مړ شو کافران فلن يقبل من احدهم ملء الارض ارجز بن قبلی دې کې یو کس نه ملء الارض زمکه ډکون په مقدار ذهبا سونا ولو افتدا به اگر چې دا دې فدیه کې ور کوي اولئک لهم عذاب الیم دې د پار عذاب درناک دی وما لهم من ناصرین نبوی دې د پار سوک مدد کوونکی وما لهم من ناصرین لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز بن رسیږي نیکی
حتی تنفقو ترس حد پوری چې ته خرج کې مما تحبون چې کوم شی ستا خوښي. د دې آیت نازلېدو سره حضرت ابو طلحه خپل مشهور باغ چې مسجد نبوي مخې ته و باغی کې بیرحا کوی همو د حضور علیہ السلام مشورې سره هغه وقف کو او په غریبانانو کې تقسیم کو. زید ابن حارثه چې دا غډیر محبوب اسپوا هغه پیش کړه. حضرت عمر خپل محبوب کنیز وا هغه پیش کړه وینځه. عبد الله بن عمر خپل وینځه آزاد کړه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما قبل سره ربط سره ما قبل سپاره اخیری آیاتونو سره بیان قرآن کې دي چې اول ذکر و چې کافر کچره د زمکه د ډکون په مقدار ملأ الارض سونور کی قیامت پرد باغنه قبلی او نه بده څه فائدہ وي. دلته ارشاد دی چې مؤمن په دنیا کې فی سبیل الله چې کوم خرج کوي وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم نو هغه ته ثواب ملاوي او قیامت کې به فائدہ وي. فلن تنالوا البر کې الفلام عوض د مضاف الیه دی. دویم قول دا دی چې دلته البر د دې صفت محذوف دی ای برا کاملا. لن تنالوا البر نرسیږي نیکی کامله حتی تنفقوا مما تحبون ترسي حدا تاسو هغه مال خرج کړئ چې تاسو خوښ وي. مما تحبون کې ما موصوله ده او من شیء د دې لپاره بیان دی وما تنفقوا من شیء نو فإن الله به علیم الله په دې باندې عالم دی. مما اصل کې من ماو ادا من تبعیضیه دی دا ورپسې بل من بیا بیانیه دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما دا اغمال نا چې کوم تاسو خوښوي وما تنفقوا من شيء دا بیانیه دی او کوم چې خرج کوي تاسو شيء من الاشياء قليلا او كثيرا قليل وي او كثير وي فإن الله بعليم بتا سر الله پاک عالم دے. كل الطعام كان حلا ہر طعام دا حلال دے بنی اسرائیل دا پارا كل الطعام كان حلا. تفسیر کبیر کی دی چې دې ربط اول الناس بابراهیم سره دی چې نبی علیہ السلام د ابراهیم نسبت کړو. يهوديانو اعتراض وکړو چې پاغه باندې خود او وخه حرام تاسو باندې څنګه حلال شو. دی جواب دی چې ابراهیم باندې ټول سيزونه حلال. ابراهیم علیہ السلام دا ټول سيزونه چې دا حلال. ابراهیم علیہ السلام باندې ټول سيزونه تورات کې بعضی سيزونه حرام شو. دا یعقوب علیہ السلام په خپل پزان باندې د او وخه دا حرام کړی و ځکه چې غي نظر منلو نو دا خو دغه کې نه و کتاب کې نه و. یعقوب علیہ السلام په خپل پزان باندې نظر منلو چې چې رضا عرق النساء مرض نه ټیک شوم نو چې کوم شی ما ته محبوبي هغه د الله هغه بس ترک کوم د الله د پاره او د وخه پاغه هغه ته ډیره محبوبه نو هغه حرام کړه پزان. احکام القرآن روح المانی وغیرہ کی دی چې داسې نظر منل داغه په شریعت کې جایز د حلال چیز نزان منې کول داغه په شریعت کې جایز زمونږ شریعت کې دام جایز نه دي. ولن تنالوا البر حتى نو كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل هر خوراک چې دا حلال د بني اسرائیل د پاره الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر کوم چې حرام کړو اسرائیل علیہ السلام په خپل ځان باندې د نظر په وجا على نفسي بنظر من قبل ان تنزل التوراة مخکې دینه چې نازل شو تورات دغه تورات نه مخکې خبرې قل تورت وایا فاتوا بالتوراة ان كذبتموني کچریتا زما تکذیب کوي
ور شرط د دې مقدر دی ان کذبتمونی که چېرې زما تکذیب کوئ نو فاتو بالتورات تورات راوړئ فتلوها تلاوت یې وکئ ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یئ فإن لم تأتوا بها علم أنكم تفترون على الله که چېرې تاسو نشئ کولی نو بیا معلومه شوه خبره علم أنكم تفترون على الله تاسو په الله دروغ جوړئ نو فمن افترى على الله الكذب اوس به ورپسې دا ولیکي انکم تفترون على الله نو فمن افترى على الله الكذب څوک چې په الله دروغ جوړ کی من بعد ذلك نو كانوا كاذبين البيان في التوراة انهم كانوا كاذبين نو فاولئك هم الظالمون اي الكاذبون على الله قلت ورتوایا صدق الله الله رښتیا ویلي دي فاتبعوا ملت ابراهيم حنيفا تاسو تابعداري وکړئ د ملت ابراهيم عليه السلام چې هغه یکسو دی وما كان من المشركين او نه دی د مشرکانو نه مثلکم ستاسو غوندې دا ورته وایي مثلکم ستاسو غوندې ان اول بیت وضع للناس پتا کې سره لومبنه کور دا تفصیل د دې تفصیل سوره حج کې بیا شته ان اول بیت وضع للناس پتا کی سره لومبنه کور چې وضع کړي شوی د خلقو د پاره ای التوجه الیه فی الصلاه چې په مونږ کې هغه طرف ته توجه زی نو للذي اغکور د ببکتا چې په مکه کې د مبارکن برکت والد و خدن هدایت ته للعالمین د پاره د عالمینو ان اول بیت وضع للناس ما قبل سره ربط دار چې بر د ابراهیم علیه السلام ذکرو اوس ورپسې د هغه د تعمیر کرده کور او د تعمیر ذکر دی ببکتا دې ته بکا هم ویل شي مکه هم ویل شي د بکې معنی دا سټ ماتول نو کوم سړی چې مونږ کوي نو د مکې طرف ته کعبه طرف ته سټ کګي سرخ کته کی نو بدی وجه دیتا بکا مکه ورته وی د مکی معنی دا نوم دا نافنی نوم انسان خټه کی چي نوم نو څنګه چې معشوم تا د نوم په ذریعہ باندې خوراک ملوي دغه ټول عالم خلقو ته روحاني خوراک د مکی نه ملوي ذکر ورته مکه وي اعتراض دا دی دیانن سرسوتی هغه اعتراض کړی دی چې مونږ بت ته سجده کوو هغه د ګټې دی نو مونږ کافران یو تاسو کعبې ته سجده کوئ نو کافران نه یې مولانا قاسم نانوتوي جواب ورکړی دی چې کعبه مسجد له نه ده بلکې مسجد الیه ده ما تاسو ته دې تفصیل کړو کعبه صرف جهت دی چې کعبه نم وي نو مونږ په دغه طرف باندې مخ کوو نو دا مونږ کعبې ته نه کوو مونږ جهت ته مخ کوو سجده مونږ الله ته کوو فيه آیات بینات بدی کی نشانات واضح دی مقام ابراہیم احدها مقام ابراہیم یو بکی مقام ابراہیم دی ومن دخلو کان آمنا سوک چی دی مکی تداخل شنو اغا امن والشو من الزنب دو گناہوننا وللہ علی الناس حج البیت اللہ دا پارا پا خلق بانے حج دا بیت اللہ دے من استطاع الی سبیلا ای علا من استطاع باغ چا باندې چې هغه طاقت لري د لارې ومن کفر او چا چې کفر وکړو فإن الله غنی عن العالمین الله غنی د عالمین عن ایمانهم وصحبتهم قلت ورتوا یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله اے اهل کتاب تاسو ول انکار کوئ د آیاتونو د الله تعالی والله شهید علی ما تعملون الله گواه دے کوم عمل چې تاسو کوي په دې باندې قل یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تصدون
ولی تاسو منع کوئ عن سبیل الله د لارې د الله نه تصدون الناس عن سبیل الله د سبیل لفظ مذکر او مؤنث دواړه استعمالی دي شي بیزایی وغیرہ کی ترکیبونه داسي تبغونها عوجا ای لها عوجا تبغونها عوجا ای لها عوجا تبغون فيها عوجا عوجا مصدر په معنی د مفعولم کې دی شي ای تبغونها عوجا ای معوجه وانتم شهداء او تاسو گواهان یو الله بغافل عما تعملون نه دی الله غافل دا عمل نه چې تاسو کوي یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا یغخلق چاچ ایمان راوړل ک تاسو اطاعت وکړ یو ډلې من الذين اوتوا الكتاب دا کسان چې کتاب ولور کړی شوی د نو يردوکم بعد ایمانکم وا بړی تاسو پس د ایمان تاسو نه دا سماس بن قیس یهودی د انصار او اوس او خزرج مسلمانانو په میانس کې اتفاق ولید نو د بغض د وجه د جاهلیت د زمانه غاشعار چې د دوړو قبيلو میانس کې د جنگ جوړ شو هغه چې په خلغوس ولستل دوړو قبيلو کې اوربل شو دغه چې یوې مذهب او د بلی با قباحت او داسې دای په بیانول او د جنگ وخت متعین شي نبی علیہ السلام ته پته ولګی د تشریف راوړو او د ټولو ته ډیر نصيحت وکاو معاملې رفع دفع کړه او دا صحابه په واپس کې بیا متفق شونه الله د آیاتونه نازل کړل چې یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا کچریتا تمکد یو ډلې من الذین اوتوا الکتاب دا خلکو نه کتاب ورل ورکړی شوی دا خو يهودي وکړه يردوکم بعد ایمانکم دی وتا سو واړی پس د ایمان تاسو نه کافرین کافران بم کی وکيف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات الله څنګه بتا سو کفر کوي تلاوت کی دی شي پتا سو د آیاتونو د الله وفیکم رسول پتا سو کې رسول دا موجود دی ومن يعتصم بالله چاچه يعتصم بالله فقد هدي او چا چې کلک راونی سول رسید الله نو بتا سره غته هدایت ملاو شو صراط مستقیم طرف تا ای ومن يعتصم بدین الله چا چې دین د الله کلک راونی سو بکلمت الله کلمه د الله بعضی وی برسول الله رسول د الله کلک راونی سو نو فقد هدی الى صراط مستقیم نو پتا کی سره دته هدایت ملاو شو صراط مستقیم طرف تا یا ایها الذین آمنوا صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نن چامو نوی چې خیر دوایا یا ایها الذین آمنوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زموږ ټول صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي موږ په حال رحم فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت باندې توفیق راکړي کافی صحابه کرام په نقش قدم دتلو توفیق راکړي الله موږ ټول نه رضا شي بل قرآن باندې موږ پوهه کې الله په عمل کولو توفیق راکړي آخر وقت دا کلمه نصیب کی چلا الہ الا اللہ